سلامونه ملګرو، هیله لرو جوړو د صحت په جامو کې وای د ټلګرامي روباټ د جوړولو کورس دومره ویډیو ته په خیر راغلی. په تیر ویډیو کې دوستانو چې تیر ورځ مې نشر کړه، موږ تاسو یو ټلګرامي بوټ جوړ کړ په بوټ فاډر کې، همداشان بوټ بزنس اپلیکیشن کې مو اکاونټ جوړ کړ. نو نن ورځ راځو هغه بوټ بزنس اپلیکیشن کې خپل باټ د بټونو جوړول لکه د ډرا ډیپوزیټ او غیره او د هغه ایډیټ کولو په اړه ویډیو درسره نشوم. نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ، چینل سبسکرایب ویډیو لایک کړئ. دوستانو لومړی ویډیو کې که تاسو یاد وي موږ باټ فادر کې یو باټ جوړ کړ. کا ویډیو مو نه کتلې لاړ شئ ډسکرپشن کې لینک د ماول هغه وګورئ، ځکه لومړی ویډیو دا هغه ونه ګورئ په دې ویډیو نه پوهیږئ. باټ فادر کې چې موږ کوم باټ جوړ کړو نو هغه موږ ته د یو آی پی آی ټوکن راکړ. صحیح ده، دلته تاسو کتلی شئ دغه ما په تیره ویډیو کې جوړ کړ، دلته موږ ته یو آی پی آی ټوکن راکړ. موږ راځو په دغه آی پی آی ټوکن باندې کلیک کوو، دا موږ سره کاپی شو. چې کاپی شو نور له دې څخه وځو باټ بزنس ته راځو. منګه چې کوم باټ خپل باټ بزنس اپلیکیشن ته لیږلی او دغه باټ دا لومړی نو راځم په همدې کلیک کوم. په دې چې هم کلیک کړل ته ایډیټ باټ باندې کلیک کوو. لومړی دوستانو دغه دومره برخه کې چې لیکلي ټوکن هم دغه ټوکن چې موس کاپي کړه دا ور پیسټ کړو. سه پیسټ لاندې سیو آپشن وهو نو دغه د زمونږ باټ دلته سیو سو. اوس راځو بټن یې جوړو نو په کمانډ برخه کلیک کوو. دلته ګورئ دا مختلفه بټن لري چې دا ټول موږ ته کار راځي. لومړی کې موږ راځو د سٹارټ بټن سره کار لرو، ځکه موږ او تاسو څنګه د دوستانو لومړی روباټ سٹارټ کیږي نو سٹارټ بټن سره موږ لومړی کاری. دلته ګورئ لمخ کې یو کوډ اویلیبل موجود ده، خو دغه کوډ به موږ پاکو ځکه دغه کوډ کې بعضی کارونه دي چې هغه کې به موږ ایډیټینګ راوړو. نو تاسو بس کوي راځي به دا به د سینې سي دا کوډ پاکوي او زه تاسو ته بل کوډ درکوم هغه بدلته لیکي. خدا مو پاک کړو دوستانو تاسو به دغه کوډ هلته لیکئ، خو په دې کې تاسو باید ځینې ایډیټینګ وکوئ. ایډیټینګ څه دلته اوس ګورئ زما چینلونه دلته اډ دي، نو تاسو به دا چینلونه ډیلیټوئ او خپل چینلونه به دلته اډ کوئ چې کوم تاسو غواړئ خلک هغه جوین کړي تاسو ته. فرق نه کوي یو چینل یې 2 3 4 یا 8 دلته اډ کولی شئ، خو تاسو به دا کوډ چې ما تاسو ته درکړه دا به راواخلئ چټ جی پی ټي ته به یې ولیږئ او دته به ولیکئ چې دغه کوډ کې چې دا کوم چینلونه دي دغه پاک که او زه تاسو ته د بل چینل لینک درکوم هغه پکې جوین که. نو دا به ورته لیکئ. نو زه راځم دا ورته لیکم دوستانو. نو دا لیکنه مې وکړه دا ورته سینډ کوم. په چټ جی پی ټي تاسو هم مخته لاړ شئ ځکه تاسو په کوډینګ نه پوهیږئ. ممکنا که دی کې تاسو په خپله لاس په کار شئ نو ممکن دی کې ګډوډۍ وکوئ او باټ تاسو ته سٹارټ نشي. ښه دا لیکنه مې وکړه، زه اوس راځم دلته د چینل کوډونه ورته راخلم. نو دې کار لپاره زه راځم لومړی د دغه خپل چینل لینک راخلم، ورته یم چې دا د ما اصلي چینل په توګه ثبت کا او ورته یم چې بل لینک هم درکوم. اوس راځو یو دانه بل چینل هم ورته اضافه کوم چې هغه به د پیمنټ چینل وي. نو زه دې کار لپاره راځم یو چینل ژر جوړوم دلته په یو دقیقه کې یو نوم مقصد ورکوم، دلته ورکوم ویډرا چینل. صحیح ده، دلته یو لینک موږ نه غواړي، یو لینک ورته همداسې وهمه. صحیح ده، لینک مې هم ورکړه. دلته یو کس پکې اډ کوم چې چینل مو ژر جوړ شي. چینل مو جوړ شو، د دې لینک هم راخلم ورته یم چې دا هم راته اډ کړه د ویډرا چینل په نوم. دوستانو لیکنه مې ورکړه ما دا بل چینل هم اډ کړه د ویډرا چینل په نوم. نو دا هم راته اډ کړه، دلته کوډ راکړه، خو دا کوډ نیمګړی ده. اوس به موږ ورته وایو چې مکمل کوډ راکړه، چې مکمل کوډ راکړي تر څو موږ همغه لاړ څو هلته پیسټ کړو. نو دا د مکمل کوډ یې راکړه. دا اوس راځم له دې برخې څخه څنګه د کاپي اخلم. کاپي چې مې واخیسته بیرته راځو خپل باټ ته او دا به پکې څنګه د پیسټ کړو. نو دغه د زه باټ ته راغلم، کمانډ ته راغلم، سٹارټ بټن ته راغلم. دلته دا زوړ کوډ ده، دا ما تاسو ته ویل چې دا باید ډیلیټ شي. نو زه راځم دا ډیلیټ کوم دوستانو. دا په مکمل ډول باید موږ تاسو څنګه د ډیلیټ کړو چې تر څو نوی کوډ یې په ځای کې څنګه د پیسټ کړو. نو دا مې مکمل ډیلیټ کړو او دا نوی کوډ یې پر ځای څنګه د پیسټ شو. اوس د سیو بټن وهو. اوس زموږ څنګه د لومړنی کوډ څنګه دا تیار شو د سٹارټ کوډ. اوس به په ډاشبورډ کلیک کړو، لانچ باټ به ووهو، خپل باټ به چک کړو چې دا کوډ واقعا کار کوي که نه، ځکه موږ بهر یو کوډ چک کوو. دوباره یې وهو چې تر څو زموږ باټ لانچ شي. نو ګورئ زموږ باټ لانچ شو. اوس سټاپ باټ ولیکه موږ ته باټ چې لانچ شو. اوس به تاسو یو کار کوئ چې هغه باټ به په خپلو کومو چینلو کې چې هلته مو اډ کړه هغې کې اډمین کوئ. چې اډمین نه کوئ کار نه کوئ. زه راغلم خپل لومړي چینل ته، دلته دا باټ ورته اډمین کوم یا مدیر کوم. نو زه راځم مدیرانو باندې کلیک کوم، مدیر اډ کوم. نو دلته به د باټ آی ډي ولیکئ. صحیح ده، کوم چې بورډ بزنس کې تاسو ورته لیکلی وه که هغه ځای نه نشئ پیدا کوئ راسئ په دغه برخه کلیک وکړئ، باټ درته واځېږي، آی ډي کاپي کوی شئ. مې آی ډي کاپي کړه، نو دلته دغه بعضې اجازې ته لرې کوم او نورې مدیر کوم. یو چینل کې مې مدیر که راځم دغه د پیمنټ یا د ویډرا چینل چې مې جوړ کړی و په دې کې مدیر کوم.
نو تاسو چې هر چینل هلته ورکوئ تاسو باید باټ لومړی هلته مدیر کوئ چې مدیر یې نه کوي باټ تاسو ته نه سټارټ کېږي. صحیح ده، ده کې هم مدیر کومه. ښه، دا د دواړو کې مې مدیر که دوستانو. ښه دوستانو، دواړو کې مې مدیر که او اوس مې باټ څنګه ده، دلته مې اما آی ډي ورکړله، باټ مې خپل سرچ که. چې باټ مو سرچ که دلته ګورئ زمونږ باټ یې راپورته کړه. ته چې راپورته مې که دلته مې سټارټ بټن وله ګورئ زمونږ دواړه چینلونه دلته راغله. د لومړی چینل ګورئ ما زما چینل ته لاړه، د دوم چینل ګورئ دا د ویډرا چینل ته لاړه. یعنې لومړی کمانډ 100% کار وکړو. لومړی کمانډ خو اوس به راځو نور کمانډونه به جوړو. نور به کوم کمانډونه جوړو راځم یو درته ښیم. دې نه وروسته به موږ تاسو د جوین کمانډ جوړو، ځکه دې نه وروسته د جوین کمانډ راځي او خلک هم دغه جوین کوي دوستانو. ښه ملګرو، جوین کمانډ ته به راسو. دې کې له مخکې چې کوم کوډ د هغه کوډ به موږ تاسو څنګه د ډیلیټ کړو. پر ځای چې زه تاسو ته کوم کوډ در کوم دا به ولیکئ. دا چې مو لیکو دلته به تاسو یو کار کوئ، دې کې به هم تغیرات راوړئ. دلته ګورئ لیکلي چټ آی ډي، دلته یو آی ډي ده چې آخر کې ویش ده. دا آی ډي به تاسو پاکوئ، ځکه دا زما د چینل آی ډي ده. دا به تاسو پاکوئ مکمله تر دې منفي علامې. دا چې پاک شو اوس به تاسو د خپل چینل آی ډي دلته لیکئ. خپل چینل آی ډي به تاسو اوس له کوم ځای پیدا کوئ. دې کار لپاره به راشئ تاسو څنګه ده خپل چینل ته. دغه کم چینل چې آخره کې دلته شتون لري، لکه زما لومړی د ایرډراپ، د دوم د ویډرا، همدا ویډرا چینل باندې به کلیک کړئ. دلته به یو څه ولیکئ، مثال ما یو څه ولیکه. کله چې مو دا لیکنه وکړه دلته به اوس تاسو یو کار وکوئ، یو بل باټ به را پیدا کړئ، هغه به تاسو ته د دې چینل آی ډي درکړي. هغه باټ نوم دغه ده، یوزر انفو ګیټ آی ډي. د دې لینک زه تاسو ته ډسکرپشن کې ایکدم دا به را پیدا کړئ. دا به سټارټ کړئ. سټارټ مو که زه اوس دا میسج هغه ته فارورډ کوم تر څو د چینل آی ډي موږ ته راکړي چې هلته موږ ته په کار ده. ښه، زه څو هغه باټ به را پیدا کړم، یوزر انفو. دلته به یې سرچ کړم دوستانو، دغه ده را پیدا شو. نو دته مې هغه میسج څنګه ده فارورډ کړ. نو دا به اوس مونږ ته څنګه د چینل آی ډي راکړي. په بخښنې سره البته تاسو آی ډي باټ ته باید راولېږئ، ځکه ما سره دوه پکې زه غلط شوم، ګډوډ شوم. نو زه ځم هغه میسج آی ډي باټ ته فارورډ کوم. دغه ده، دا به زه فارورډ کړم آی ډي باټ ته. دا د آی ډي باټ ته مې دا فارورډ کړ. ګورئ موږ ته چینل آی ډي راپورته کړه. دلته کاپي وم، چینل آی ډي کاپي سوه. راځم دغه ځای کې تاسو ته ویل چې د خپل چینل آی ډي به ولیکئ. نو زه راځم دا چینل آی ډي مې ورته څنګه د پیسټ کړله دوستانو. په بخښنې سره باید هغه چینل نه تاسو انګلیسي لیکنه باټ ته فارورډ کړئ. ما پښتو فارورډ کړه، هغه یې ونه منله. نو اوس مې انګلیسي فارورډ کړه. نو ګورئ دلته یې اوس ولیکه چې دا ویډرا چینل ده، دغه آی ډي ده. د آی ډي به اوس موږ کاپي کړو، را به شو دلته به یې ولیکو. نو دلته به یې ولیکو او دا به سیف کړو. نو دا زه دلته لیکم، دغه ده. اوس به دا سیف کړو. نو دا سیف شو دوستانو د جوین بټنه. دې نه وروسته راځو د چک بټنې ته، ځکه دې نه وروسته د چک بټن اجرا کېږي. صحیح ده دوستانو. چک بټنه کې دوستانو دا کم کوډ چې شتون لري دا به تاسو پاک کړئ. پر ځای به دغه کوډ چې زه در کوم دا به پیسټ کړئ او سیف به کړئ. د دې اوس ګټه څه ده دوستانو؟ ګورئ که څوک زموږ چینلونه په باټ کې جوین نه کړي، باټ به مکمل هغه ته اختار ورکوي چې ته لومړی چینلونه جوین کړه، بیا ته باټ کار کوي. اوس ګورئ زه راځم مثال په ډول که نه، دلته ویډرا چینل ده. د ویډرا چینل نه که زه اوس ووځم یا له دې بل چینل نه ووځم، باټ موږ ته نه کار نه کوي، موږ ته به ایرر راکوي چې ته دې چینلو ته لومړی جوین شه، بیا ته باټ کار کوي. اوس د غړیتوب هم اوس به ما ته باټ کار کوي. ګورئ باټ ما ته کار وکړو، مینو یې راواوښتله، مین مینیو راغله. خو که چېرته تاسو چک او جوین بټنه تنظیم نه کوي، دا بیا تاسو ته کار نه کوي. نو دا ډېر مهمه ده. ښه نو دا بټنه چې هم تنظیم شو، له دې نه وروسته د مین مینیو بټنه باید موږ او تاسو تنظیم کړو. مین مینیو ته راځو دوستانو. دلته چې دا کم کوډونه دا به هم تاسو پاک کوئ. پاک زه چې تاسو ته کم کوډ در کوم، دا کوډونه ټول زه ټلګرام چینل کې پوسټ کوم، هغه ځای نه کاپي کوئ. نو دلته به پیسټ کړئ. دا په پښتو ژبه جوړ شوی کوډ ده چې ما خپله لیکلی، دا به تاسو سیف کړئ. کله چې دا تاسو سیف کړئ اوس تاسو باټ ټول پښتو ژبې ته وړي. خو که غواړئ په انګلیسي ژبه کار وکوئ، بیا انګلیسي ته هم دا کوډونه اړوی شي چې هغه طریقه هم درته ښیم. زه دوباره راځم په سټارټ باندې کلیک کوم، غړیتوب مې وکړ، دا وهم اوس ګورئ مینو ما ته ټوله پښتو ژبې ته لاړله. پښتو به ما ته دا ټول کار کوي دوستانو. فکر کوم چې د نن ورځ لپاره به همدومره بس وي، ځکه که ویډیو اوږده شي بیا اکثره دوستان ستړي کېږي، هغه فول نه ګوري، نه پوهېږي او بیا موږ ته په وټساپ میسج کې چې وروره دا باټ دغه ځای ولې کار نه کوي. نو د نن ورځ لپاره هم دوستانو همدې ځای پورې بس ده. دغه دوه مهم څیزونه چې تاسو یاد کړه بس ده. زه تاسو ته کوډونه ټول ټلګرام چینل کې اچوم، نن تاسو په پریکټس وکوئ. که کوم ځای کې مشکل و ټلګرام کې کمنټ پرېږدئ او باقي به انشاءالله سبا ته نور کار کوو چې د بیلانس دعوت ویستل او نورې بټنې به څنګه تنظیم کوو چې څنګه موږ ته مکمل کار وکړي. نو دغه مکمله دوره به انشاءالله 4-5 ویډیو کې تاسو ته تکمیل کوم او تاسو به په پای کې کوشش کړئ هر ډول باټ جوړ کړئ، نه تنها دا بلکې هر ډول باټ، ځکه دا
یوازې کوډ لیکل دي. کوډ لیکئ او تاسو ته هر ډول باټ جوړیږي. کوډ هم تاسو په چټ جی پی ټي لیکئ شئ، مشکل نه لري که تاسو په کوډینګ پوه نه شئ. دغه د نن ورځ ویډیو 2 هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې.